یو ورځ تاسو مخکې ما واقع کړې وه د شام نه تجارتي قافله راتله که نه د حضرت عمر رضی الله تعالی په دور زرو خان او دلته به مسلمانانو باندې قحط راغلی و او د خوراک ورسره څه نه و چا ورته وي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زرو خان دي هغه را روان دي قافله ده او په هغې باندې هر قسمه وریجې هم پې شته غنم هم پې شته هر څیز دی پې د خوراک اشیاء خوردونوش پکې ټول پکې دي که نه ته داسې کار وکړه چې حضرت عثمان صاحب ته ووایه چېرې دا څیز په موږ باندې راخرڅ کړي موږ به له پیسې ورکړو په ګټه به یې ترې والو او ویې ټیک ته عثمان خبره مني ډېر سخي سړی دی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړو په حضرت عثمان صاحب پسې ورته یاره ستا تجارتي قافله را روانه ده نبي علیه السلام امت ته ډېر زیات تکلیف دی او قحط دی او ته دا زر اوښان خپلې قافلې په ما باندې راخرڅ کړه زه به د بیت المال نه د خزانې نه بدله په دې باندې لږه ګټه درکړم خیر دی یو درهم ګټه بدله پې درکړم څومره یو درهم بس هغه ورته یاره دا ګټه دې لږه ده په دې خو زه نه خرڅوم په دې ګټه باندې زه نه خرڅوم نو هغه ورته نه بیا بس وایي نه خرڅوم ګټه کمه ده وایي ښځه وایي 2 روپۍ ګټه وه 2 درهمه په یو څیز باندې ګټه درکړو وایي نه وایي دا هم کمه ده بیا ورته ویل چې کار دی چې د یو څیز ډبل ګټه بدله درکړو یو څیز دې په 10 اخیستی موږ یې نه په 10 والو بس هغه ورته دا هم لږه ده بس سړي له قار ورغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه هم غوسه ناک و چې قار ورغی حضرت عثمان صاحب یې دې ځای نه ونیو مضبوط لاس یې ویې درو او ته یې وایي ته نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې څومره سخاوت والا وي دا په تاسې چلو شو اوس موږ سره دا قیسې کوي چې موږ نه یو څیز په ګټه غواړو ته یې رالې نه راکړي حضرت عثمان صاحب ورته په ژړا شو ورته ویې ګوره وایي ته ماله د یو څیز یو په ډبل ګټه راکړي یو څیز مې په روپۍ اخیستی دی په 2 یا په روپۍ مې څیز اخیستی دی تېره نه په 3 علي خیال دی دونه ډېره ګټه مال راکړې ستا دا ګټه کمه ده د هغې ذات نه چې هغه ماته ویلي چې تا یو څیز هغه زما د رضا دپاره ورکړې زه دله یو په 10 درکوم یا یو په 80 درکوم یا یو په 700 درکوم ګینې بې حسابه درکوم نو په تا یې در خرڅ کړم که په هغه ذات یې ور خرڅ کړم بیا ورته حضرت عثمان صاحب وایي چې لاړ شه دا زر اوښان دي دا ټول د مدینې منورې په خلکو باندې زما له طرفه صدقه کړه